یو د عبرت قصه مې درته مخکې کړې وه، بعضې دوستانو به نه اورېدلې. یو هلک په لاره تېرېده، میډیکل ریف و میډیکل ریف دا داروګان ماروګان د دې د اشتهار کوي او دا په ډاکټرانو ګرځوي چې د دې کمپنۍ دا دارو دي دا دي دا ښه دي داسې یو سړی په لاره تېرېده او سخته ګرمي شوې واه سخته ګرمي د دې ګرمۍ نه دا مخ تک سور راوتی و. یو بوډۍ ښځه په یو کور کې اوسېدله، هغه بوډۍ بار راوتی وه. بوډۍ چې بار راوتی را ویې کتل نو دا میډیکل لفټ ته هلک په لاره تېرېږي او ګرمي شوې ده او سخت او مخ یې تک سور دی. هله ورته وایي بچې دا دننه شه، یو پوټې دمه شه او لاړ او یو ګیلاس پی وله راواغېشتل او هغه هلک له یې ورکړل بچې ډېره ګرمي دې شوې ده، مخ دې د ګرمۍ نه تک سور دی، همدا پی وڅښه. په هغه هلک یې هغه پی وڅښل، یو ګیلاس پی ولګېد دمه کړ. بچې دلته کښېنه چې دا ګرمي ختمه شي نو بیا به ګوره یو ښځه ده یو ګیلاس پی دی په هغه هلک باندې وڅښه. زمانه ډېره زیاته تېره شوه، لږه نه ډېره زمانه ډېره موده تېره شوه. دا بوډۍ دې کور کې اوسېده، دا غریبه چې ته بېهوشه شوې ده، بیماري پرې راغلې ده، ګاونډیانو وړې ده هسپتال چې هسپتال ته یې وړې ده، هلته کې د دې علاج شوی دی چې علاج یې وشو، د زړه تکلیف ورته بایپاس اپریشن یې ورته کړی چې کله دا بلکل ټیک شوه، هغه هسپتال کې خو بل وروستو علي یا مخکې جمع کوي یا وروستو علي او ټول دارو درمل او خوراک مراک په هسپتال بهر ملکونو کې اوس هم داسې شته، هر څه ورکوي. چې دا ښځه جوړه شو ټیک شوه او دا ډسچارج شوه او ورته یې وایي چې ته بس ته جوړه شوې ته ځه، ته مونږ بېهوشه راوړې وې، مونږ د زړه اپریشن وکړو ټیک شوې. نو چې دا هغه کاونټر ته لاړه چې کوم ځای نه هغه دا ډسچارج کېږي، نو هغوی ورته بل راوایسته چې په تا دومره لکه روپۍ خرچه شوې ده، خو دې په ځان راکې خو دې تا خدای پاک غر که مونږ ما څه کار و، ما سره دونه پیسې کم دي، ما سره دومره پیسې کم دي زه د کمې راوړم. او هغه چې هسپتال ته راوړې هغوی ته هم خیرې کولې، دا د خدای غر کې زه سله راوړم، خو بوډۍ ښځه مړه به مه کوه، زه د هسپتال ته چا ولې راوړم، ما له ولې علاج کو، ما سره دومره پیسې دا د لکونو روپۍ خو اوس کم دي، پرایویټ هسپتال ته یې راوړې ما ته په مصیبت اختی یم. هغه ورته وایي هغه سړی یا ښځه او دې ترورې چغې مه وه، نو وایي پیسې د کبیر، وایي ته خبره خو وګوره دا کاغذ ته واړوه. چې کاغذ یې واړو نو هغې باندې یې لیکلي وو چې ستا پیسې وصول شوي دي، پیډ ختم وصول شوي دي. نو بس دا لږه خوشحاله خو شوه چې پیسې خو زما بل چا ورکړي دي، زه دې نه خلاص شوم، خو دا پیسې مې چا ورکړي. دا راته ووایي چې زما دا دومره لکونه روپۍ خرچه چې په ما شوې ده، نو دا چا دا پیسې ورکړي دي؟ څوک داسې یو انسان و چې زما دا قرضې خلاصه کړې ده لکونه روپۍ؟ نو هغه سړی ورته وایي ترورې ته لاندې خو ګوره که نه نظر دې لګي که نه لګي. نو لاندې پکې په انګریزۍ کې یو جمله لیکلې وه چې thanks for a glass of milk، چې د یو ګیلاس د پیو شکریه، د یو ګیلاس د پیو شکریه. چې ښځې پته ولګوله دا پرایویټ هسپتال د هغې هلکو چې کوم هلک باندې دې پیس کوي هغه خدای کامیاب کړی دی، مالدار کړی دی، هسپتال یې جوړ کړی د زړونو قیمتي، او چې څنګه یې دا ښځه راوړې ده هغه لیدلې ده، هغه پېژندلې ده چې دا خو همغه ښځه ده چې یو وخت یې په ما یو ګیلاس پیس کړی، فري علاج یې ورکړی. دا زړونه بدلونکی انسان نه دی، دا الله دی. خوله کې اچول دا د الله کار دی. دا نظام د الله په لاس کې دی، دا نظام قسم په خدای خدای چلی.